هند له افغانستان سره غټه مرسته وکړه. دا چې څنګه څه یې کړي او څه ویل شوي مطلب تر پایه راسره وګورئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. هند په سیمه کې یو له هغه هیوادونو څخه دی چې تل یې په بېلابېلو برخو کې له افغانستان سره مرستې کړې او افغان حکومت یې خپل ستراتیژیک ملګری بولي. خو د هند او افغانستان اړیکو بیا پاکستان هر وخت وارخطا کړی وي او کوښښ کوي دغه اړیکې خرابې کړي. په هر حال هند د خپلو مرستو په لړ کې تازه د $1,000,000 په مصرفولو سره د کابل بالا حصار رغوي. په کابل کې د هند سفیر ویلي چې د کابل بالا حصار د افغانستان له تاریخي ځایونو څخه دی او زیاته کړې ده چې هند د تاریخي ځایونو بیا رغونې ته لیوال او د افغانستان ترڅنګ ولاړ دی. د هند سفیر ویلي هند د سوله ییز هوسا او پرمختللي افغانستان غوښتونکی دی او هیله یې څرګنده کړې چې دغه پروژه به په بریالي ډول پای ته ورسیږي. په دې تړاو ولسمشر غني له افغانستان سره د هند له مرستو مننه کړې او ویلي دي چې هند د عمراني کارونو په برخه کې د افغانستان ښه همکار دی. ولسمشر غني ویلي د افغانستان تاریخي آثار د دغه هیواد تیر یادونه وریادوي او په وینا یې بالا حصار یو سمبول نه بلکې یو تاریخ دی چې د لویو کارونو په کولو کې د افغانستان د خلکو مبارزه وړتیا ښيي. د کابل بالا حصار چې په تیرو وختونو کې د افغانستان د ارګ په توګه هم ورڅخه استفاده کېدله د افغانستان مهمو تاریخي ځایونو څخه ګڼل کیږي. ویل کیږي چې د کابل دا تاریخي کلا په پخوانیو وختونو کې د پوځي اهدافو د دفاع او څار لپاره کېدله. دا تاریخي کلا د تاریخ په اوږدو کې د جګړو پر مهال د وخت د قدرتونو ترمنځ لاس پر لاس شوې چې زیاتې برخې د جګړو له امله تخریب شوې. تاریخي آثار د یو هیواد او خلکو لپاره لویه شتمني او ویاړ ده او د یوې ټولنې پیاوړی تاریخ او فرهنګ نندارې ته وړاندې کوي او دغه راز په تورزم کې هم ښه استفاده ترې کېدای شي. په هر حال موږ د هند له دغې مرستې مننه کوو. تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.